د یو غریب موچی قیصه ده. هغه موچی چې د ژوند هر ورځې د غم، لوژې او سختی سره تیروه. هغه دومره غریب وو چې کله به یې د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه موندله. د هغه میرمن به اکثره د لوژې نه ژړل او هغه به یوازې ورته تسلي ورکوله. خو یو ورځ د سخت باران په منځ کې یو عجیب سړی د هغه دکان ته راغی او هغه ته یې داسې یو شی ورکړ چې د هغه قسمت یې بدل کړ. خو آیا دا نعمت و او که د یوې سختې آزمایینې پیل؟ راځئ چې دا حیرانونکې له سبق ډکه او زړه ماتونکې قیصه په ګډه واورو. په یوې آرامه کلي کې یو موچی اوسېدو. نوم یې ګلخان و. د هغه کوچنی دکان د بازار په کونج کې و. زاړه مات بوټان به یې جوړول، خو خلک به ډیر کم راتلل او کله کله به ټوله ورځ داسې تیره شو چې هیڅ کار به نه و. ماښام به هغه کور ته تش لاس لاړو. میرمن به یې دروازه خلا کړه او په امید به یې وکتل. خو کله چې به یې تش لاس ولیدل نو سترګې به یې له اوښکو ډکې شوې. هغه به یې ویل، نن هم څړه نغلې؟ ګلخان به په آرام غږ ویل، نن کار نه و. هغه به خپله وږه پاتې کېده او خپله ډوډۍ به یې میرمن ته ورکوله. هغه به تل ویل، ته وخوره، زه وروسته خورم. خو حقیقت دا و چې هغه به هیڅ نه خوړل. یو ورځ آسمان تور شو او سخت باران پیل شو. باد به زور ور لګېدو او دکانونه ټول بند شول. خلک منډې وهلې، هر څوک خپل کور ته تللی. خو ګلخان لا هم په خپل دکان کې ناست و. هغه د باران څاڅکي قتل او سوچ یې کوه چې زما ژوند کله بدل شي. هغه ډیر غمجن و. ناڅاپه یو سړی په بیړه داخل شو. هغه لوند و او عجیب شان یې درلود. هغه وویل، السلام علیکم. ګلخان وویل، وعلیکم سلام، راشه. هغه خپل بوټان ورکړل. ګلخان په ډیر اخلاص کار پیل کړ، په داسې حال کې چې خپله هم ستړی و. کله چې کار ختم شو هغه سړی وویل، زما سره پیسې نشته. ګلخان لږ خفه شو خو وویل، پروا نه کوي. هغه سړی مسکا وکړه او وویل، زه عادي سړی نه یم. ناڅاپه هغه یو چیلې راوبست، ګړی، او وویل، دا جادویي چیلې ده. که ته ورته ووایې چیلې سره زر لاکه، نو دا به تا ته سره زر درکړي. ګلخان حیران شو. ګلخان ډیر خوشحاله شو. هغه سوچ کوو اوس به زما ژوند بدل شي. هغه د خپلې میرمن خوشحاله مخ تصور کوو. خو باران لا هم ډیر وو. په لاره کې هغه د خپلې پوپی کور ته ورسید. پوپی دروازه خلاصه کړه. هغې وویل، ته په دې باران کې؟ هغې چیلې ته وکتل او حیرانه شوه. هغې ډېرې پوښتنې وکړې. ګلخان ساده و او ټول راز یې ورته وویل. پوپی په زړه کې پلان جوړ کړ. هغې وویل، ته چای وڅښه. هغې پته دوا واچوله. ګلخان وڅښل او ورو ورو بېهوشه شو. پوپی ژر ولاړه شوه. اصلي چیلې ایپته کړه او عامه چیلې یې راوسته. هغې وخندل او وویل، اوس زه شتمنه یم. ګلخان راویښ شو او هیڅ یې نه پوهېده. هغه کور ته لاړ. میرمن یې خوشحاله شوه. هغه په خوشحالۍ وویل، موږ به اوس غریب نه یو. هغه وویل، چیلې سره زر راکه. خو هیڅ ونه شول. هغه بیا هڅه وکړه، خو هیڅ نه. هغه ناامیده شو. میرمن یې وویل، تا سره دوکه شوی. ګلخان ډیر خفه شو. هغه د خپلې پوپی یاد وکړه او پوی چې هماغه ده. هغه وویل، زه به حق بیرته اخلم. هغه بیرته هغه ځای ته لاړ. جادوګر یې ولید او هر څه یې ورته وویل. جادوګر وویل، تا ډیر ساده یې، خو ښه زوره لري. هغه ورته یو لرګی ورکړه او وویل، که ته ووایې وهه، نو دا به ظالم ته سزا ورکړي. ګلخان د پوپی کور ته لاړ. هغه عادي چل وکړه او ناڅاپه یې وویل،
واه لرګي حرکت وکړه او پوپی یې ووهله. هغې چیغې وهلې او بخښنه یې وغوسته. پوپی ویل زه غلطه وم، بخښنه غواړم. هغې اصلي بکري راوړه. کلخان واخیسته. هغه کور ته لاړ او ویې ویل چیلي سره زر راکه. او چیلي سره زر ورکړ. هغه او میرمن یې ډیر خوشحاله شول. خو دا ځل هغه عاجز پاتې شو. ګرانو دوستانو، دا کیسه مونږ ته ډیر لوی درس راکوي. هغه دوکه کول هیڅ کله ښه پایلې نه لري. حرص انسان تباه کوي. صداقت تل کامیابیږي. او تر ټولو نه مهم، اګه الله تاسو ته څه درکړي نو باید شکر ادا کړئ. که دا قصه مو خوښه شوه Tap the button for fun videos. Thank you.